السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2024 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. نن د درس 28مه ورځ ده. په دې هیله چې تېرو درسو کې پوښتنې ونه لرئ او زده شوی مو وي. را به شمه دا بک به خلاص کړمه. نن به په خیر سره تېرو د ورځو کې مونږ د اف اند فورمول ویل، نن به تنها د اند فورمول ووایو. څه شي؟ د اند فورمول به مونږ څه رقم کار وکوو؟ دلته که چیرې داسې یو ټیبل ولرمه، دا به آل بارډر کړمه، دلته به ان او ولیکمه، دلته به یو څو کلمه نور هم اضافه کړم، دلته به ولیکمه ګرامر، دلته به ولیکمه سپیکینګ، listening، دلته به ولیکمه reading. دا به مزال بارډر کړم، دلته به ولیکمه چې result. دلته به ولیکمه چې علي، ولی، فواد، خالد، روح الله. دلته دو مثلا شرط زمونږ دا ده چې هر بخش کې باید یو شاګرد 50 نمرې وړې اوسي. صحیح ده؟ یعنی 50 باید پوره کړي وي. دې کې د مثلا 80 وړې دي، د کې 80 وړې دي، د کې 100 وړې دي او دې کې هم 90 وړې دي. دلته به ولیکو ټرو په معنا دی څه معنا؟ ټرو یعنی صحیح او فالس یعنی غلط. ټرو په معنا دی یس په داسې معنا ورکو او فالس په معنا دی نو. دلته به راشو مساوي به ولیکو، اند به ولیکو، قوس خلاص. که چیرې دا نمرې زیاتې وي یا مساوي دی 50 سره وي، کامه. که چیرې دا نمرې زیاتې وي یا مساوي دی 50 سره وي، کامه. که چیرې دا نمرې زیاتې وي یا مساوي دی 50 سره وي، کامه. که چیرې دا نمرې زیاتې وي یا مساوي دی 50 سره وي، قوس بسته. دا څه شی شو؟ ټرو. څه معنا؟ یس. یعنی دې علي کولی شوه چې ګرامر، سپیکینګ، لیسنینګ، ریډینګ کې 50 پوره کړي او دا ټرو یعنی دغه کتاب ته یعنې کولی شي چې دا شروع یې کړي. داسې یو ازموینه اخلو چې آیا د دې کتاب لوړتیا لري که نه لري. که چیرې بل شاګرد مثلا دې کې 40 وړي، دې کې 50 وړي، دې کې 80، دې کې 90 غواړو چې دا فرمول په دې نورو هم تطبیق کو. دلته به زه نمرې ورسومه، ګورم غواړم چې دغه فرموله په دې باندې تطبیق کړمه. څه کار کومه؟ دا فرموله به داسې انتخاب کړمه له دې سره کنټرول ډي. څه شی؟ کنټرول ډي. دلته فالس، فالس ده څه معنا؟ یعنی د نه ده پاس شوی. ګورئ د یو ګرامر کې څه وړي دي؟ 40 وړي. که دا بیرته زه 50 کړمه څه به وشي؟ ټرو. ټرو څه معنا؟ یعنی یس. یعنی دا ګرامر، سپیکینګ، لیسنینګ، ریډینګ کې دا پاس شوی ده.
په دې باندې وپوهېدی بل به راشو بیرته شیټ څو دا به دې خوا راشو بل به موږ ګریډ یعنې درجه زه ورته وایم ګریډ کې ماته A مثبت A B مثبت کامه B خالی کامه C مثبت کامه C او فیل او پاس راته وښیه دې کې موږ داسې کولی شو چې داسې کولی شو چې نتیجه موږ معلومه کړو A مثبت A B مثبت C مثبت کوم فکر وي تقدیرنامو کې مو لیدلی دي A مثبت و B مثبت و C مثبت و B خالی دا موږ ته راوښیي دا څه کار کولی شي یو ټیبل به تیار لرو که نه دا دی لرو دا تیار ټیبل د دې نه به زه کاپي واخلم په نوي شیټ کې همدې شیټ کې به یې کاپي واخلم دلته د دا ریزالټ به زه کلیر کړم را به شمه وبه لیکم چې را به شمه وبه لیکم مساوي اف اف څه معنا که چیرې دا نمرې زیاتې وي یا هم مساوي وي له څو سره 95 سره کامه ډبل کوټ A مثبت کراته کامه بیا ورته وایم اف که چیرې همدا نمرې زیاتې وي یا مساوي وي له څو سره 90 سره کامه ډبل کوټ A ډبل کوټ بیا کامه اف که چیرې همدا نمرې د همدې خانې نمرې زیاتې وي یا مساوي وي له څو سره له 15 سره کامه ډبل کوټ B مثبت ډبل کوټ کامه F قوس خلاص که چیرې همدا نمرې زیاتې وي یا مساوي وي له څو سره 80 سره کامه ډبل کوټ B ډبل کوټ کامه بیا وایم اف قوس خلاص که چیرې همدا نمرې زیاتې وي یا مساوي له څو سره 15 سره کامه ډبل کوټ دې ته څه ورکړه C مثبت ډبل کوټ کامه اف قوس خلاص که چیرې همدا نمرې زیاتې وي یا مساوي وي له څو سره 70 سره کامه ډبل کوټ دې ته C ډبل کوټ کامه بیا وایي چې اف قوس خلاص که چیرې همدا نمرې صحیح ده 50 نه زیاتې وي څونه نور شرطونه به یې پرېږدو 50 نه زیاتې وي یا مساوي دي 50 سره وي کامه ډبل کوټ دا راته چی که صرف پاس که دا راته ډبل کوټ بیا کامه که داسې نه وه بیا چی که ریپیټډ یعنې دا څه وکوه دا شاګرد باید دا کتاب یا دا سمستر یا دا کتاب مضمون له سره باید ووایي ګورئ اوس مو څو دانې قوسه خلاص کړي دي حساب یې کوئ ما سره ګورئ 1 2 3 4 5 6 و دانې بیرته و دانې قوسه باید زه بسته کړم 1 2 3 4 5
شپږ اووه دا څه شی شو ولې 50 نه کمې دي دا غواړم په نورو تطبیق کوم داسې انتخاب کوم څه شی کنټرول ډي بل څه کار داسې دې ځای نه به یې کش کولی شو که نه په یاد مو ده دا ولې داسې علامه یې نه راځي دلته خو دې ځای نه چې کش کوي کش کېږي اوس به بیرته ما کنټرول ډي کې دا ټول ریپیټډ دي ځکه د دو نمرې موږ کمې رسولې دي دا که زه 50 کمه دا ډېر په سختۍ دا څه شی شوی پاس شوی هېڅ درجه کې نه ده راغلی که چیرې زه دا 80 کمه دا به هم څه شی پاس به وي که چیرې دا 70 کمه دا به کوم ګریډ کې راشي سی کې که دا 75 کمه کوم ګریډ کې به راشي که چیرې دا 80 کمه کوم ګریډ کې به راشي که چیرې دا 50 کوم ګریډ کې به راشي که چیرې دا 90 کمه کوم ګریډ او که چیرې دا 95 کمه په دې باندې پوه شوې دا یې موږ ته نتیجه وښودله د ګریډ په اساس یعنی A مثبت و B مثبت او کامیاب و ناکام هم ماته وښودله تشریح ته به ضرورت نه وي خو بیا هم ګورئ دغه F شرط موږ دلته ودانې ورکړله تاسې کولی شئ چې د 255 F شرطه پورې په یو فورمول کې استفاده وکوئ ګورئ دلته یې څه ویلي دي که چیرې د J 9 ګوره دغه J کالم ده او 9 یې رو ده که چیرې دغه خانه زیاته وي یا مساوي د 95 سره اوسي دې ته A مثبت ورکړه بیا مو ویله که چیرې J 9 همدا خانه زیاته وي یا مساوي له 90 نه وي بیا دې ته A ورکړه که چیرې همدغه خانه زیاته وي یا مساوي د 50 وي B مثبت ورکړه که چیرې همدا خانه له 80 پورته وي B ورکړه که چیرې له 50 پورته وي یا مساوي وي C پلاس ورکړه همداسې که چیرې دغه خانه زیاته وي یا مساوي د 50 وي دا صرف یعنی په ټیله او په ډېر سختۍ دا پاس شوی ده که نه دا ریپیټډ یعنی یا فیل یا ریپیټډ یعنی بیرته دا مضمون دی له سره ووایي او د هغې نه وروسته به په خیر سره په فورموله باندې کار وکړو ګورئ دلته انزرت فنکشنونه مونږه فنکشن او فورمولیس مونږه هغه کومې چې ډېرې مشهورې دي هغه مونږه وویلې دې ځای نه هم تاسې کولی شئ ګورئ د څه شي فورموله که چیرې غواړئ ټول وګورئ دلته به څه کوئ آل کلیک کوئ آل فورمولې ټولې دلته ښکاري موست ریسنټلی یوز څه معنی هغه چې اخرو کې مونږه استفاده کړې لکه ماکس کاونټ هایپرلینک اف اوریج صحیح ده او که غواړئ ټول فورمولې وګورئ دلته به بیا آل کلیک کوئ ګورئ آل کې دلته ټولې فورمولې څومره چې اکسل کې دي دا مونږه ټولې نه وایو ځکه د مونږه دا په کار هم نه راځي او مونږ ته مربوط هم نه کېږي ډېرې دی د اکاونټینګ د حساب و بانکي حسابو یې دو لپاره استفاده کېږي که چیرې وایم چې ګورئ که چیرې د ځای نه یو فنکشن زه استفاده کوم دا موست یو د ماکس ګورئ دا اوکې کې درته وایي چې ماکس استفاده کې یو ځای نه به ساحه ورته انتخابوئ کومه ساحه دا ساحه به انتخابوئ ورته دا به اوکې کې دلته یې څه وکوله مجموعه یې که موږ ته دا مې انتخاب کړی ورته ګورئ د دغه ماکس یې موږ ته وښوده ګورئ د جمع به یې کار وکوو ورته وایم چې دلته راشم اوټو سم سم څه معنی جمع که موږ ته یې څو که دی جمع که همدا رقم دغه کومې فنکشن چې موږ ویلي دا ټول موږ په اسانه طریقه یې ویلي دې ځای نه هم کار کولی شو همدا رقم نن به په خیر سره ګورئ دلته د ټکس موږ هم وویلې د ډیټ اینډ ټایم موږ وویلې که نه ډیټ year month hour second month دا ټول موږ وویلې
همدارقه نن به په خیر سره په څه شي خبرې وکړو په ډیفاین نیم باندې به خبرې وکړو ډیفاین نیم کې که چیرې زه یو جدول ولرم دا جدول به زه جوړ کړم ویډیو بس ښه اوس که غواړم چې ټیبل مې تیار جوړ کړه زه که غواړم چې دا خانې به هم داسې ور ډکې کړم د دو عواید مثلا ګډوډي به یې کړم دا یو د عوایدو لیست ده دا به زه واخلم دلته به یې ولیکم او دا به واخلم زه دلته ولیکم او دا به واخلم زه دلته به ولیکم ګورئ که غواړئ چې دا ډیفاین کړئ ډیفاین څه معنا که چیرې غواړئ چې دا جمع کړئ دا به زه انتخاب کړم دا به سنټر انتخاب کړم که چیرې اسانه طریقه یې خو بله طریقه یې اسانه ده چې مساوي د اګست د میاشتې زه غواړم چې دا دواړه جمع کړم څه کار کوم مساوي دا جمع او دا خانه څو شو 1,000,000 دي که نه که چیرې دا لیست ډېر طولاني وي غټ وي او غواړم چې د اګست د میاشتې زه څه وکوم عواید زه جمع کړم نو څه کار به کوم ښه دا به زه ډیفاین کړم را به شم فورمیولا ته به لاړ شم دلته ګورئ ډیفاین نیم دا به زه انتخاب کړم ورته وایم چې ډیفاین نیم د اګست په نامه دا راته ډیفاین که نوم ورکړه دغه ساحې ته زه نوم ورکوم تیار یې نوم اخیستی د څه شي نوم ده اګست ده سکوپ یعنې دغه نوم مو چې دغه ساحې ته ورکړه په کوم ځای کې کار وکوي زه ورته وایم شیټ 1 کې شیټ 2 کې 3 کې زه ورته وایم چې ټول وربوک کې دی کار وکوي که چیرې زه اوس لیکم مساوي سم قوس خلاص څه ولیکم د نمبر په ځای څه ولیکم اګست ګورئ اګست خپله سلیکټ شي که نه قوس بسته څو شو 1,70,000 دغه ته موږ څه وکوه ډیفاین نیم مې ورکړه یعنې جمع کېدو کې اسانه شه همدا رقم کوی شئ چې تاسې دا ساحه انتخاب کړئ دا ساحه بیا راشئ چېرته ډیفاینډ نیم د څه شي نوم ورکوئ ورته وایم چې د علي د علي په نامه دا ما ډیفاین کړئ که چیرې دا ساحه زه انتخاب کړم ته نه دا ساحه علي مې انتخاب نه کړ بیا به ډیفاین نیم ته ورشم ګورئ تیار ډیفاین نوم یې څه واخیسته علي دا به اوکې کړم اوس که غواړم چې مساوي سم که راته د علي ټول عواید په دغو میاشتو کې څو دي د څه به ولیکم علي مې ولیکه خپله دا څه شو خپله سلیکټ شو د علي ټول عواید څو دي 4,95,000 دي نو دا څه شو ډیفاین نیم موږ کوي همدا رقم که چیرې تاسې دلته نیم منیجر ته ورشئ کوم نومونه چې تاسې کوم سیلونه کوم کالمونه چې تاسې ډیفاین کړي دي دلته شته دې ځای نه ایډیټ کولی شئ ډیلیټ کولی هم شئ بل به راشو ټریس پریزیډنټس او ټریس ډیپینډنټس دا مونږ ویلي وو په یاد مو ده چیرې هم ویلي دي ګورئ مونږ فایند کې دا ویلي وله ګورئ ګو ټو سپیشل دلته ګوره پریزیډنټس او ډیپینډنټس په یاد مو شه د دې نه هدف دا ده ښه که چیرې دا کلیک کو مونږ او دلته دا کلیک کو څه وایي دا د څه شي نه راخیستل شوی ده د دو د جمع نه راخیستل شوی ده صحیح ده او که چیرې وغواړو چې دا کوم ځای کې جمع شوي دي دا به کلیک ګورئ دا کوم ځای کې جمع شوي دي دلته جمع شوي دي وپوهېدئ په دې باندې بیرته یې نه غواړئ بیرته ریموف اروس دا به کلیک کړئ خپله ریموف کېږي هم لیدله که چیرې غواړئ شو فورمولاس فورمولونه مو چې څومره کار کړي دلته ټول تاسو ته وښیي ګورئ دلته موږ سم کړی ده د اګست میاشتې ته سم کړی مو ده د علي عواید دلته ګورئ د فنکشن کې موږ دلته فورموله استفاده کړې دلته ګوره دا فنکشنونه موږ استفاده کړي دا به موږ ته وښیي ونه ښیي
که چیرې زه نوشته که مساوي 12 جمع احمد او 12 جمع کیږي نه جمع کیږي. که چیرې غواړئ چې ایرر څه معنی اشتباه درته معلومه کړي دستي به درته معلومه کړي چې دغه اشتباه ده. که چیرې غواړئ دا اګنور کړئ یعنې صرف نظر یعنې سترګې په پټوم چې هر شی دي. که غواړئ چې ایډیټ یې کړئ ګورئ څه شو ایډیټ کیږي. همدا رقم که چیرې غواړئ دغه نمرې تاسو ته ډېرې مهمې دي دا کامیابي یا دا نومونه تاسو ته مهم وي دلته واچ وینډو کې دلته واچ وینډو کې به بیا تاسې دا ساحه انتخاب کړئ. دا تاسو ته هر شیټ کې چې اوسئ هغه درته ښیي چې ګورئ هغه نومونه علي و ولي و په کوم سیلو کې دي په ان شپږو ان اوو ان اتو ان نهو سیل کې تاسو ته دي. همدا رقم کالکولیشن آپشن دا چې اتوماتیک ده اتومات درته جمع او منفي تقسیم کوي. که چیرې مانوال کلیک کې نو بیا یې درته نه جمع کوي. مثلا لیکم چې مساوي یا ورته وایم چې مساوي لس جمع شل کلیک کومه 10 شه. که چیرې د فرمول په اساس مثلا دلته ولیکم چې دا خانه او دلته شل ولیکم دلته ولیکم چې مساوي دا خانه جمع دا خانه څو شو 10 شو. صحیح ده. که دا زه شل کمه تغییر راغی رانغی نو دلته به بیرته څه کوي کالکولیټ ناو به کلیک ګوره بیا 40 خو دا ښه ده چې اتوماتیک پرېږدی. دا هغه فنکشنونه فرمولونه چې ډېر زیات مشهوره او فرمولې بخش کې مونږ وویلې دا همدومره زموږ نننی درس. بعض پوښتنه لرئ؟